صدقة الفطر سرسایا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترزوی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرض کړه، لازمی کړه صدقه فطر دغه دو مقصدون لپاره. یو دا طهرا للصيام من اللغو، او دویم والرفث چې کوم انسان نه د روژې کې بے حیاي والا فحش خبرې شوي دي چې هغه روژې سره مناسب نه وي، نو تا چې کله سرسایه ورکړله دا الله تبارک وتعالی د ګناه تا هغه سرسایه سره معاف کړي. او دویمه فایده دا ده وطعمة للمساکین، مسکینانو ته غریبانانو ته د دې د وجې نه فایده ورسي، هغو پې خوراک څښاک ځان له وکړي. سرسایه په چا باندې لازمي ده او څومره مال کې لازمي ده، دا خو بار بار بیانېږي ومه او مستقل زه بیانوم. امید دی چې اکثرو خلقو به ځان له یاد کړي دا مسایلې، ځکه چې ډېرو کلو کې زه ګرځم خلقو ته هېڅ پته نشته دې مسلو، هېڅ پته ورته نشته دی چې مسله څنګه به ما ته تپوس وکړو چې تاسو علما تاسو دا بیان کوي که نه کوي. نو علماو له هم پکار دي چې د موقع مناسبت سره خبره وکړي چې خلقو ته مسلې معلومې شي، عام مسایل خلقو ته معلوم شي. نو صدقة الفطر هر هغه مسلمان چې هغه د نصاب مالک وي هغه باندې صدقه فطر لازمي ده او واجب ده. نصاب 2.5 تولې چاندی قیمت د څخه راغی دا نصاب دی، لیکن دا د ضرورت نه زیات وي، نو دې لپاره 15 مالونه دي صدقه فطر دا نصاب جوړول لپاره 15 قسمه مالونه دي. او زکات کې ما بیان کړو چې 4 قسمه مال دی، سونا، چاندی، نقد روپے، مال تجارت، لیکن دې دغې لپاره 15 مال ورسره هم دی. او دا سره یادي چې یو سونا ده، د سونې نصاب که صرف سونا ده 1 روپۍ نقد ورڅخه نشته دی او چاندي ورڅخه هېڅ شی نشته دی، نو بیا 9 تولې هغه سونا پکار ده چې هغه چا څخه راغله هغه باندې زکات هم فرض دی د کال نه وروستو. او صدقه فطر په فوراً که روژې کې مالک شي، روژې کې هغه صدقه فطر چې کوم دی هغه لازمي ده. او که دا نه سونا نشته چاندي ده نو 52 تولې چاندي دا نصاب دی. او که نقد روپۍ دی یا مال تجارت دی نو بیا تاسو چې روژې نه مخکې ما کوم بله بیان کړو نو هله د هغې قیمت جوړېدو 78750 روپۍ چې دا نصاب او د زکات باره کې. په 5 اپریل باندې بیا دارالعلوم کوثر القرآن والو خپل یو دغه دی هغې باندې هغه جاري کوي پروګرام دی وټساپ باندې، هغې کې مسایل هم جاري کوي. نو هغې کې هغو لیکلي چې 5 اپریل باندې موږ نن معلومات وکړو نن چې کوم نصاب دی او د سونې 52 تولې چاندي قیمت دی هغه 85,000 روپۍ 85,000 روپۍ. نو دا 85,000 روپۍ یو کس څخه د ضرورت نه زیاتې راغلي، ضرورت نه زیاتې دي، دا سړی صاحب نصاب دی. او که سړی داسې دی چې هغه څخه ټول مالونه دي، سونا هم ده، نقد روپۍ هم دي، مال تجارت هم دی، یا سونا ده او سره 2 روپۍ دي 15 روپۍ جیب کې پرتې دي، هغه بیا ښځه ده د هغې مالک او هغه سړی دی او واده کړی دی که ناواده کړی دی، هغه پلار سره یو ځای پاتې کېږي که جدا پاتې کېږي، دا مسله به بیا نشي، هغه باندې جدا خپله سرسایه ده هغه به هغه ورکوي. خو دې سره 4 سرمالونو سره یو بل معلوم ملاول دي په دې سره صدقه فطر کې. هغه بل مال 5م نمبر دا دی چې ستا په کور کې چې هر هغه شی دی هغه ستا د ضرورت نه زیات دی، که کټونه دي چې هغه کال کې 4 موسمونه لاړل او په دې 4 موسمو کې غم خادیوم راغلله دا استعمال نشلو، یا کپړې دي دریو جوړونه زیاتې کپړې دي، دا دیوارونو باندې چې کوم دا موږ کلمې لګولي یا ټکي لګولي هر شی چې لګولي دیوارونو باندې دا چې کوم ضرورت نه زیات سامان دی د دې ټولو قیمت به ولګوئ. او دا خپل مثال ته یو کس څخه یو ګوتی ده هغه د 40,000 روپو ده، نورو څخه شی نشته دی، لیکن د ضرورت نه زیات سامان یو زنانه یو ګوتی جوړه کړې ده د هغې مالکه ده، لیکن هغه واده شوي ده کور کې لوښي یو قشا ده پراته دي د هغې، هغه راوباسي نه کلونه تېر شي هغه بهر ته نه راوباسي، نو دا لوښي ورته لکول په بعضو څخه پراته دي او بعضو څخه چې کوم دی هغه د 50-50 روپو لوښي یي دا ورسره میلاو کړي دا 85,000 روپو ته رسي، دا ښځې باندې هم سرسایه لازمي ده او که دا سړی د هغې مالک دی دا سرسایه دا لازمي ده. اوس سرسایه به چا طرف نه ورکوي؟ خپل طرف نه
او خپل نابالغ اولاد طرف نه خپل طرف نه ورکی دا لازمی ده نابالغ اولاد طرف نه ورکی دا لازمی ده بالغ چې کوم اولاد دی غالب دی که جنې ده که په خپله مالدار ای پلار باندې بیا لازمي نه ده چې هغه د هغو طرف نه ورکړي هغه به ورکوي او که غریب دی نو بیا په هغه باندې نشته د الله طرف نه مقرر نه ده لازمي پرې نه ده ښځه په خپله مالداره ده نو خپل طرف نه ورکړي او که مالداره نه ده نو خاوند باندې هغې طرف نه لازمي نه چې خاوند به خامخا ورکوي مور او پلار دي په خپله مالداره دي نو هغو باندې د بچي طرف نه لازمي نه ده هغو به خپله ورکوي که غریبانان دي نو هغو باندې نشته الله پرې مقرر کړې نه ده دا ده که یو کس ورکړي یا خپل طرف نه هم ورکړي خپل د بالغ اولاد طرف نه هم ورکړي زنانه طرف نه هم ورکړي ورکولی شي لیکن لازمي او فرض پرې نه ده واجب پرې نه ده کله چې تاسو سایه ورکوئ نو هغو ته عام نیت شامل ومئ چې زنانه طرف نه ستا طرف نه سایه ما ورکړه چې هغو نیت پکې شامل شي مور او پلار طرف نه ورکوئ ستاسو طرف نه سایه ما ورکړ ده او بالغ اولاد طرف نه ورکوئ انګویندو طرف نه ورکوئ نو هغو ته ووایئ چې د هغو نیت پکې شامل شي او دا سرسایه ادا شي دا سرسایه به چاله ورکوئ دا به هغه کس له ورکوئ چې هغه څخه دغه مالونه دغه مقدار کې نشته دی یو سړی داسې دی چې هغه څخه ځمکه ډېره ده لیکن نقد روپیو څخه نشته دی که هغه یو ټوکړه خرڅه کړي نو هغه خپل هغه د قرباني پې هم کولی شي سرسایه ورکولی شي او سفر هغه باندې نه پرېږدي هغه به نه ورکوي سرسایه به نه ورکوي یو سړی داسې دی چې هغه ځان له بازار کې دوکانونه کولا کړي دي لس جوړ کړي دي په کرایه باندې ورکړي دي مقصد یې دا دی چې آمدن به راځي زه خپل خراجات پوره کوم د دو آمدن پنځونه د دو یا شپږونه اوونه د دو آمدن پوره کېږي خرچه پوره کېږي بعد درې واره آمدن هغه زیات دی دا زیات په حساب کې شاملي هر هغه شي چې هغه کوټه زیاته ده که دکان زیات دی که ګاډی زیات دی که غوا زیاته ده که بیزه زیاته ده که میخه زیاته ده یو سړي ځان نه میخو کاروبار کوي کاروبار مطلب دا چې میخې راولي او د هغې پی راشي هغه خرڅوي میخې نه خرڅوي د هغې پی چې کوم دی هغه خرڅوي نو دا د مقصد دی نو دغه څلور میخې ساتل دي درېونه د آمدن پوره کېږي د هغې شپږ لس کیلو پنځلس کیلو پی خرڅوي او د هغه خرچه پوره کېږي او د یوې میخې پی چې کوم دی خرچي هغه دغه زیات دی نو هغه په دې حساب کې شاملي دا د ضرورت نه زیاته ده نو هر هغه شی چې هغه د ضرورت نه زیات دی هغه به پکې شامل کوي او دا 50,000 روپو ته رسي دی به خپله سایه ورکړي بل نه اخیستی نه شي خپله به ورکوي بل نه به اخیستی نه شي نو دې خلک چې کوم دی کې هر چا ته سرسایه بیا یې مالداره که ای مالداره او مقصد څه دی مقصد دا دی چې دغه د روژې میاشت ده په دې میاشت کې موږ شانته مال لا جمع کولو طریقې سره ځي نو مخکې حدیث کې هم تېر شوي دي چې الله تبارک وتعالی پیغمبر فرمایي چې مسکین هغه نه دی چې هغه یو د ډوډۍ ته ورکړي هغه واخلي یا واپس کړي مسکین هغه دی چې هغه په خپله صاحب نصاب نه دی مالداره نه دی دومره مال هغه څخه نشته او چاته لاس نیسي نه خپل ځان چې کوم دی پټ ساتلی دی داسې کسان تلاش کوي دوله ورکوي او دا سرسایه بدغه کسانو کې بیا هم خپل اولاد له نشي ورکولی یعنې کوم چې تا نه پیدا دي هغه د لور غاڼه دي که هغه د زوی غاڼه دي زوی دی یا نسی دی یا لاندې د څومره چې دی هغو له نشي ورکولی چا نه چې ته پیدا یې بره ته ستا مور پلاره نیا نیکونه د مور غاڼه دي که د پلار غاڼه دي هغو له سرسایه نشي ورکولی ښځه به خپله سرسایه خاوند له نه ورکوي خاوند به خپله سرسایه ښځې له نه ورکوي او په بله چې کوم سړی سید دی بنیاشم دی هغه له به سرسایه نه ورکوي هغه سره به هسې تعاون کوي او تعاون چې کوي د هغه ستا په زړه کې به د هغه محبت پروت وي چې دا د آل رسول دی او تو به طور تحفه او به طور هدیه به هغه له یو شی ورکوي الله تعالی اجر راکوي لیکن د زکات مال د سرسایه مال دا به هغه نه ورکوي دا نه چې ښکلي کې ستاسو غریب سید پاتې کېږي تاسو ورته باندې زکات نه کېږي او غریب څخه خپل څه شی شته نه زکات هغه باندې کېږي نه سرسایه هغه باندې کېږي نه هغه سره به طور تعاون به طور هدیه او تحفه څنګه چې موږ خپلو خانانو له خپلو مشرانو له به طور تحفه یو شی ورکو دغه شان دا وګڼو چې دا آل رسول لهذا د نبي علیه الصلاة والسلام سره د نسبت دی د خپل مال کې د سره تعاون وکړي او دا سرسایه لازمي کېږي که دا سرسایه د اختر په ورځ باندې سبا خاتو سره لازمي کېږي
لہذا کم کس چې کم ماشوم چې د اختر پرې سبا خطونه مخکې پیدا شو د هغه سرسایه به ورکول لازمي که پلار مالدار او که سبا خطونه وروسته پیدا شو نو هغه باندې بیا سرسایه نشته د هغه طرف نه. سبا خطونه مخکې یو کس مړ شو نو د هغه سرسایه که نه ده ورکړې هغه باندې نشته دی او سبا وخته د هغې نه وروسته وفات شو او د مالدار او د هغه طرف سرسایه بیا ورکوی ځکه چې هغه باندې لازمي وه خو هغه ټایم کې چې ورکوی نو فایده ورته بیا دومره نشته دی. دغه وجې نه روجې کې دننه به دا ورکوی چې غریبانانو ته ځکه مقصد دا دی طعمة للمساکین غریبانانو په ځان له به څه فایده وکړي ځان له به څه خوراک څښاک سامان واخلي څه شی واخلي نو دا مخکې نه ورکول هغه پکار دي. د اختر په ورځې باندې که چا ورنه کړله دا پاتې کېږي نه واجب ده باندې پاتې شله وروسته به ورکوي بیا خامخا به ورکوي دا نه چې بس ورنه کړه چې پاتې شله. یا یو کس داسې دی چې هغه روجې نه دي نیولې دې صاحب نصاب روجې نه دي نیولې دې لپاره چې هغه ناجوړه یا بل څه د عذر دی وجه نه یا قصدن اصل نه دي نیولې ده به هم سرسایه ده سرسایه ده به هم شته دی به هم خپله سرسایه ورکوي